سهار نه تر بیګه دا کار په تاسې فرض ده واجب ده دا مستحب او سنتو کې نه راځي ځکه چې تا ولس کفر ته محتاجېږي د تا د بېغورۍ له وجې نه د تا د سستیا له وجې نه زموږ د دې وطن خلک بېوزله ولاړ شي منم دوی به کفر قبول نه کړي خو ګورئ دې اولاد به حتما له اسلامه نه خبروي یوازې دښمن دغه نقطه په تا کې اوس پیدا کړې چې که د افغانستان د ولس اقتصاد کمزوری کړو نو لهذا دې په دې موږ هغه فرمایشاتو ته تابع سي د دې هم سوچ مه کوئ چې ولې ما خو دلته خدمت کړی یا مې جهاد کړی یا په ریاست کې رئیس یم نو لهذا د ما دغه قرباني الله تعالی قبوله ده خبردار داسې یو دربدره ولس تر په غاړه ده په ډېر غټ جرم کې به یو نه به مو بیا جهاد ګټه کوي نه به بیا لمونځونه ګټه کوي نه به مو روزې ګټه کوي اسلامي نظام مو خلکو ته باید داسې یو پاک نظام وکړو یو منظم نظام یې وکړو ځکه اسلام دا نظام موږ تاسو ته د وزارت د چلول دپاره د دې سیمینار راشد ضرورت تر څو پورې ولس ته خدمت وکړو هغه ولس ته خدمت وکړو چې یو خو موږ تاسو خپله د دې ولس بچیان دغه ولس هغه ولس ته چې ډېرې ښې کارنامې لري ښه تاریخونه لري اوس په دې حال باندې شکر وباسو له یو خوا دا مسؤلیت د الله تعالی یو امتحان ده له بلې خوا د موږ تاسو بیا خوشبختي ده ځکه په اسلامي نظام راوستلو کې د موږ تاسو په دغه وخت کې ژوند ده چې یو اسلامي نظام ده په دغه اسلامي نظام کې رالوی سو د ولس بچیان پلرونه مو د روسیانو په وخت کې قرباني ورکړې وه زمونو د امریکایانو او د ناټو په مقابل قرباني ورکړه اوس الحمدلله اسلامي نظام راغلی د دې د بچیانو په وجود کې هغه د خپلو پلرونو د خپلو مشرانو چې د 40 کاله قرباني ورکوله هغه ارمانونه الحمدلله پوره سو او په دې حال شکر وباسو چې الله تعالی دا خدمت له موږ تاسو نه واخیست د موږ تاسو په وجود باندې اسلامي نظام راغی د موږ تاسو په وجود باندې دغه ولس په ارام سره چې اوس تورو سپینو خړو برک دا نسته کې قومیتونو نومونه نسته کې یو بل څخه نفرت نسته او دا شکر ځای ده اوس له یو خوا مسؤلیت یقینا یو بار ده دا بیرته الله تعالی پوښتنه کوي جواب غواړي چې موږ مسؤلیت څنګه ادا کولی سو د اخیر زمانې خلک یو هغه رقم چې موږ به د خپل ولس د راباندې حق ته الله تعالی ته به سوال کوو چې الله تعالی توفیق راکړي خو د بلې خوا به خوشبختي دا وي چې د افغانستان ټول ولس چې له هر چا سره کښېني په هر مجلس کې کښېني الحمدلله ته علما یې کړي هلته حافظان یې کړي هلته شهیدانو پلرونه یې کړي هلته یې د بېوزله ولس مهاجر یې کړي هلته دا مظلوم ولس زموږ د افغانستان ولس خو ډېر زیات مظلوم ده دغه 4-5 توکره نشي وتلی بیرون نو دا بیا شکر ځای چې الله تعالی دې مظلوم ولس خدمت موږ تاسو نه اخلي موږ تاسو ورته ګمارلی یو بیا د امیرالمؤمنین صاحب شکریا او د اکابرینو شکریا باید ادا کړو چې موږ تاسو غوندې په افغانستان کې ډېر ځوانان شته تر موږ ډېر پیاوړي ځوانان شته ډېر د قرباني واله خلک شته ډېر شوداره خلک شته ډېر قوال خلک شته ډېر بیدار په مختلفو ژبو باندې پوهې خلک شته موږ باید د خپلو مشرانو یو شکر ادا چې په دغه کم علمي کې په دغه کم وسیع کې موږ تاسو د دې کار دپاره انتخاب کړي دا باید د الله تعالی یو فضل وبولو په اسلامي نظام کې الله تعالی موږ تاسو نه دغه خدمت اخلي په کوم وخت کې موږ تاسو نه خدمت اخلي زموږ تاسو ولس الحمدلله مسلمانان دي ښه تاریخ لري غیرتي خلک دي خو راځو دې دور ته د یو امتحان ته هغه امتحان چې اشغال راغلی و الله تعالی دې خاورې ورک الله تعالی دې بیا په ټول تاریخ کې نه راولي خو بل امتحان کې راوستلي دغه ولس ته موږ ته دغه ورځ ډېر بېوزله پرېښی اقتصادي مشکلات مو ډېر زیات دي افغانان په هغه حالت کې دي چې له غربت نه کفر ته محتاجېږي او موږ تاسې بیا په هغه کله کې اوس راوستلي یو په تجارت صنعت او تجارت وزارت کې چې د دغه ولس یو قسم ډېرې ذمهواري د موږ په غاړه باندې ده هغه دا چې اوس څنګه موږ د خپل ولس د فقر له وجې نه له کفر څخه راتاو کړو له کفر څخه یې رابچ کړو دا منم چې خارج ته زموږ مشران لاړ شي مور او پلار مثال زموږ د دې وطن خلک بېوزله لاړ شي منم دوی به کفر قبول نه کړي خو ګورئ دې اولاد به حتما له اسلامه نه خبروي حتما به نه خبروي ځکه چې هلته اسلام نشته داسې اوس دغه مسلمانانو ته موږ تاسو الله تعالی
خدمتګاران پیدا کړي یو او امیرالمؤمنین صاحب خدمتګاران کړي یو نو اوس کول دا پکار دي چې یو ډېر ښه پیټه را په غاړه ده ورونو یوه دقیقه وخت مه ضایع کوئ سهار نه تر بېګه دا کار په تاسې فرض ده واجب ده دا مستحب او سنتو کې نه راځي ځکه چې ستا ولس کفر ته محتاجېږي د تا د بېغورۍ له وجې نه د تا د سستیا له وجې نه ته څه فکر کوې په دغه باره باندې چې ما د کاکا د واده پلانکي فاتحه ده او پلانکي سره مې وعده کړې پلانکي مېلمستیا ده په دغو خبرو به الله ځان خلاص کړه سوچ مه کوئ له یو خوا به د تا مور او پلار د تا زوی او لور کفر ته محتاجېږي له بلې خوا به ته په رواجونو باندې الله تعالی نه ځان خلاص کړه سوچ یې به کوئ د دې هم سوچ مه کوئ چې ولې ما خو دلته خدمت کړی یا مې جهاد کړی یا په ریاست کې رئیس یم نو لحاظه د ما دغه قرباني الله تعالی قبوله ده خبردار داسې یو دربدر ولس تر په غاړه ده داسې یو غریب ولس تر په غاړه ده که دې په دغو شرایطو کې چې د امیرالمؤمنین صاحب هم حکم ده درته ریاست الوزرا مې تا منظوري ورکړې ده د وزیر هم درته حکم ده د دې باوجود په هغه شان باندې ځانونه خلاصوي د الله تعالی او د دغه مظلوم ولس مسؤلیت ده چې هغه موږ په خپله قناعت نه پرې لرو نو ګورې په ډېر غټ جرم کې به یو نه به مو بیا جهاد ګټه کوي نه به بیا لمونځونه ګټه کوي نه به مو روزې ګټه کوي څنګه یو څوک ده په یو ولایت کې رئیس ده د دې ټول ولایت خلک ورته انتظار دي وایي دغه ځوان راغلی رئیس سوی ده د ما دغه ځوان ته به دی نجات ورکړي او هغه په داسې یو کار باندې اخته وي چې هغه مستحب وي خپله موږ تاسې سوچ وکړو الحمدلله اکثر دلته علما ناست دي یا په دفاترو کې تاسو سره علما دي یا موږ ته جامعه مسلمانه جامعه ده څنګه به کولی شو چې موږ د فرض او د مستحب پاک سره ونه کړو دا به کوم منطقي کوم به عقلي بله خبره درته کوم تاسو عهد کړی او په تاسو امیرالمؤمنین صاحب ریاست الوزرا دې محترم وزیر صاحب اعتماد کړی په ټاکلي ټیم داسې ریاست ته د مسلمانانو هم روزه کارونه خلاص کړي بجای دې چې په بل کار کې مصروف اوسئ راسئ د دغه ریاست کارونه والي صاحب محترم سره شریک کړي د ریاست د کامیابۍ دپاره یو غټ راز دا د ستاسې ولایت له مسؤلینو سره به ډېر نږدې روابط ساتي والي صاحب سره نږدې روابط وساتئ چې والي صاحب دغه مشکل څنګه حل کړو نږدې روابط له قومندان امنیه سره وساتئ نږدې روابط له استخبارات سره وساتئ تر څو پرې ته تجار ور راځي هغه استخبارات لخوا یو خبره ورته کېږي باید ته په جریان کې دا تجار زه پېژنم د استخباراتو رئیس صاحب دا داسې موضوع ده قومندان امنیه سره باید تا رابطه وي د والي سره باید تا رابطه وي دغه صنعتکار تجار ستا ته در په غاړه ده دغه مظلوم خلک ستا ته په غاړه دي د دوی د کامیابولو دپاره د خلکو سکنجو چې هغوی دوی ته تکلیف ورسوي او د موږ اقتصاد په ټپه باندې ودروي د هغو سره کومک وکړي د هغوی مشکل ور حل کړي که یو تجار موضوع درته راوړي هغه ورسې تر والي صاحب سره شریک کړي خلاصه دا ده زه به د دغه وزارت کردار تاسو ته بیان کړم دا وزارت څنګه کوي تجاران راسي دې وزارت تاسو هم دا نقشه خپله کړئ په دې کې مو نجات ته کامیابي هم ده دلته تجاران راسي دلته صنعتکاران راسي وزارت ته هغه دلته یو موضوع رامخته کړي وایي د موږ دغه مشکل ده دغه وزارت څه کردار ادا کوي که موږ په خپله د دې وزارت مقام دغه موضوع حل کولی شو موږ یې حل موږ غور پرې کوو حتما ډېر سوچ پرې کوو که موږ نه سوی حل کولی وړو یې د اقتصادي مرستیال سره شریکوو که له هغه نه پورته به راتله موضوع وه ریاست الوزرا ته یې وړو نو ورونو تاسو ته که صنعتکارانو تجارانو موضوع راغله ډېر په اخلاص په نیت عبادت ولې دی د تا د ولس خدمتګار ده دی د تا دغه اقتصاد ته وده ورکوي هغه اقتصاد چې یوازې دښمن دغه نقطه په تا کې اوس پیدا کړې چې که د افغانستان د ولس اقتصاد کمزوری کړو نو لهذا دی په دې موږ هغه فرمایشاتو ته تابع سي راسي په دې کې کومک وکړي اخلاص وکړي چې د دې دغه امید هم ورقطع کړو لکه څنګه چې دغه امید قطع چې افغانستان یو مستقل هېواد ده دغه امید قطع چې افغانستان یو اسلامي نظام نه غیر بل نظام ته نه تسلیمیږي راسي دغه امید یې ورقطع کړو چې افغانان له غربت نه راپورته سوي دي د خپل افغانانو په مټ باندې او د موږ او تاسو صنعتکاران او تجاران ډېر غیرتي خلک دي تاسو ولیدئ دې غیرت مهاجر راتلل څنګه مخته ورل په غیرت باندې هېڅ دنیا ته سوال پکې ونه څه په هرات کې زلزله سوه هم د تا د افغان صنعتکار او تجار
هملته کورونه ورته جوړوي. راسئ پوښتنه وکړه چې مخکې ټول دنیا به کومک کوو، چېرته یو زلزلې والت یا بل چا دی کور جوړ کړی، نو لحاظه دغسې غیرتي خلک هم در په غاړه دي. ورکړي د محبت غېږه ورکړي، د اخلاص غېږه ورکړي. په ولایتونو کې اتاقونه لرئ، په دغه وزارت کې دلته په کابل کې مرکزي اتاق تدي ده. تاسو ولې تېر ځئ؟ تاسو ناست محمد صاحب ورکوزی صاحب راغلي وو. هغه وخت کې دلته څه باندې 200 متجران صنعتکاران دلته راغونډ مجلس و ورسره، چې وزارت یې هغوی ته غېږه خلاصې غېږه ورکوي د محبت. ریاست الوزرا د محبت غېږه ورکوي. ریاست الوزرا وایي دوی سره مشوره وکړي. نو رئیس صاحبانو مې دا خواسته، له والي صاحبانو مې دا خواسته چې په ولایتونو کې هم دوی ته غېږه خلاصه کړي، د محبت غېږه ورکړي. دا مې درته خواسته ورونو. نور الحمدلله تاسې ښه زموږ مشران ملګري یې الحمدلله برجسته خلک یې، اکثره پکې مجاهدین یې الحمدلله. او اوس تاسې دې مظلوم ولس خدمت چې کوئ ټول مجاهدین یې. اوس وخت کې تاسو په اخیره زمانه کې موږ تاسو ته الله تعالی ژوند راکړی، که یو سنت مو را ژوندی کړ. اوس خو ګوره موږ تاسو واجب علم کې اخته یو، ولس مونه چې الفقر نه بلې خواته ځي. خو که یو سنت را ژوندی کړي 100 شهیدانو اجر ده. تاسو څه فکر کوئ که موږ دا ټول ولس ته زندګي ژوند ورکړو او له کفر نه یې رابچ کړو، بیا به هغه کوم اجرونه وي؟ نو د الله تعالی رضا د الله تعالی دې موږ تاسو ټول نصیب کړي. او ورونو وزیر صاحب محترم به بیا تاسو سره خپله وینا وکړي، سم غوږ ورته ونیسئ، متوجه به اوسئ. زه یو څو نقطې درسره شریکوم. طرز العمل چې تاسو ته درکړی سوی ده په ولایتونو کې، د ولایت امیر خو والي، تاسې هلته رئیسان یې، د والي هم در باندې اعتماد سوی، د وزارت هم اعتماد ده. نو تاسو ته یو کاري لایحه چې هغه دغه اصطلاحا طرز العمل ورته وایي، هغه درکړی سوی ده، کلکه یې مطالعه کوئ. داسې مطالعه کوئ چې هر رئیس په هغې کې باقاعده داسې سوچ وکړي چې دا طرز العمل موږ سره لا غني کړي. دا خو سوال پیدا نه شي چې طرز العمل نه دی لا خبره، بلکې دی یو قسم چې دی رئیس و، نو دا معنی داسې یو حیثیت غوره کړي لکه استاذ. له ده نه باید کته امرین او مامورین پوښتنه وکړي او دی بادوارې هغو ته جواب ورکړي. در یو دې ته کلک متوجه شئ. دویمه خبره دا ده چې تاسو کله په ریاست کې کښېنئ، دلته په وزارت کې موږ رئیسان او امیر صاحبان دي، د امیرالمؤمنین صاحب هم حکم ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم ده، د امیرالمؤمنین حکم ده، د وزیر صاحب حکم ده. ټول موږ تاسو دعوه درو چې دا یو جامعه اسلامي جامعه ده. خواست مې درڅه دا ده چې راسئ دا صوت او سیره ټول په نبوي طریقه باندې برابر کړو. راسئ خوراک د مثال په توګه دغه اوبه دا زه پښې لاس باندې راخلم، دا یو سنت طریقه ده. او زه په دریو غلفه باندې چې کومه بسم الله ورته دا څومره اسانه. ملم په چپ لاس راخیستل کېږي، خو دا چپ لاس خو تاسو ته معلوم د علما یې چې دا کوم وخت سره استعمالولی شي. دا د عزت لاس ده، دا د ډېر د ضرورت لاس ده، او مګر معتبر لاس ښی لاس ده. د مثال په توګه درته وایم، په وینا کې هېڅ څوک د ځان ته داسې نه وایي چې ما یو بېکاره جمله له خولې وایستله، نو بل مې بې عزته کړ، د بل مې حیثیت خراب کړ. چې تا بده جمله هر مسلمان خپل خولې نه وایستله، په خپل اول دی بې عزته د بل چا کار څور وکړه. راسئ د خپل عزت خیال وساتو، د خپل حیثیت هم خیال وساتو. د الله تعالی چې موږ تاسو عزت او حیثیت راکړی دی، یو غټ نعمت ده، کوچنی نعمت نه ده. دې ته په ټیټه سترګه مه ګورئ. یو ورځ که چا تعلیم کړی، که یو کال یې کړی، که 10 کاله کړی، دا تعلیم ورته دا کوي چې موږ به اول د ځان حفاظت کوو، د ځان خدمت به کوو، بیا به د بل کوو. اوس چې زه خپله باندې په نقصان کې راوړسم، د بل حفاظت کوم، یعنې ګټه څه شی دی ما پکې؟ او یو عاقل به څه ووایي چې خپل ځان برباد او ما ته نجات راکړي؟ دا بل څوک دې ته یو عاقل یو هوښیار سړی ووایي. خواست مې دا ده ټول اوس تاسو یاستئ، تاسو ورسره رهنما یې د قوم. تاسو ته خلک ګوري، که د تاسو پټکي ته ګوري، د تاسو لونګۍ ته ګوري، د تاسو ګوټان ته ګوري، د تاسو څادرو ته ګوري. زه اکثره وخت دلته څوک راته راسي، زه ورته که زه په دې وزارت په مقام کې نه یم، زه هر ورځ خالي نه بدلوم، شاید زه یې په هفته کې بدل کړم، خو دلته د یو نظام نمایندګي کوم. زه یې که په نیم ورځ کې بدل کړم پکار ده. پکار ځکه ده اسلامي نظام مو خلکو ته باید داسې یو پاک نظام وکړو، یو منظم نظام یې وکړو، ځکه اسلام دا نظام، دا نظم. خدای نه خواسته که موږ داسې یو ترتیب باندې جوړ کړی، گفتار مو یو رقم وي، رفتار مو بل رقم وي، ناسته مو بل رقم وي، یو مظلوم سړی راشي ورکه دغسې ور واچوو،
هغه ته سم راهنمایي ونه کړو یعنې موږ د بل چا به څه فرق نو کوشش پیدا کړو ورونو چې څنګه دې موږ خپل ولس په موږ باندې ښه اعتماد ده ښه عقیده ده د دې د عقیده وساتو د شکر ځای د وزیر صاحب محترم تېر څه ما وویلې یو عربان راغلي وې زنانې وې هغوی له موږ دلته غواړو چې مالونه حلال شي او دا غوښه خارج ته صادر کړو د مجلس تر اوسه ما پوښتنه ځینې وکړه ما ورته څه شوق پیدا شي افغانستان ته راځي د دغه ځای غوښې پروسس کوئ او بسته‌بندي کوئ او وړي خارج ته عربي ممالکو ته وایي د مسلمانانو په دې عقیده چې په افغانستان کې کوم شی حالات هغه یقیني اسلامي هغه په اسلامي طریقه حلال شوي ته وګوره د نړۍ د مسلمانانو دا درباندې عقیده ده نو وروڼه دا مې خواسته چې ځانونه به په ټول په هغه شرط رسیرت راځي ټول برابر کړو چې موږ تاسو د یو صدقه جاريه سي یو ماشوم هم راته وګوري راچزده یې کړي بل خبر دا د وروڼو اسناد په دفاترو کې ډېر اهم وي خدای دې وکړي چې کوچنی یا غټ ارشیف موږ تاسو ورته وایو د ارشیف کاغذونو ډېر اهتمام وکړي ګوري په ارشیف کې یو کاغذ ځای سي یا یو دوسیه ځای سي د مسلمان خلق خرابوي دا یو غټ مسؤلیت ده ارشیفونه ښه خوندور کړي شل ورقې دي یو په هرس ورته جوړ کړي په دې سر باندې د چک لیست ورته د دفتر په اصطلاح باندې دلته ولیکئ چې دغه نمبر مکتوب پکې ده دا نمبر پلاکې تا دا ټول د افسر ته سنجا کې هلته یې پاک دي یو بل کتاب د ارشیف خپل ترتیب لري که دومره کاغذونه یې لکه دا ټول تعمیر تاسو کولی په 5 منټه کې نه په 2 منټه کې هغه دوسیه راپورته کوي خو ګورئ دلته سره د ولس یو امانت ته د ارشیف کاغذ نه ده د ارشیف یو امانت ده د یو چا ټول جایداد ختمېدلی شي که په ارشیف کې چا غدر وکړي د چا ټول جواز ختمېدلی شي بل هغه فورمې چې کله دلته موږ وینو چې لکه تېر مخکې هغه رئیس صاحب محترم درته ویلي چې موږ مخکې لیغلې بررسي کوو که تاسو نه پیسې پاتې وي موږ یې رانقل کوو کوشش کوئ په دفاترو په امورو باندې ځان اګاه کړي هغه ګوري ولې پیسې تاسو نه پاتې شي خپلو پیسو تر ګوري نه شي اخیستلی نه کومک کوشش وکړئ روان ترتیب زده کړئ